د خدای مینه. بېوزله هلک په یوه سیمه کې د زړو وسپنو او کباړ د ټولولو او پلورلو له لارې د خپل ژوند او زده کړو لګښتونه پوره کول. کله به یې یوه یا دوې وګټلې، خو کله به یې دومره نه وې ګټلې چې آن خواړه پرې واخلي او د خپلې خېټې غم وکړي. هلک په همدې توګه خپل ژوند چلاوه. یوه ورځ سختې لوږې پسې واخیست. په جیب کې یوازې یوه ناچله سکه پرته وه. لوږې سخت تنګ کړ، نو پریکړه وکړه چې له کوم چا د خوړو غوښتنه وکړي. یوه کور ته ورغی، ور یې وټکاوه. یوه ښایسته نجلۍ دروازې ته راووته. هلک ورخطا شو. د ډوډۍ پر ځای له نجلۍ یوه پیاله اوبه وغوښتې. نجلۍ هوښیاره وه، پوه شوه چې هلک لوږې پسې اخیستی دی، خو له شرمه ډوډۍ نه غواړي. هلک ته یوه لویه او ډکه پیاله شیدې راوړې. هلک شیدې په سر واړولې او نجلۍ ته یې وویل د دې شیدو به اوس څومره پیسې درکوم؟ نجلۍ وویل هېڅ، 1 روپۍ هم نه اخلم. پیغلې نجلۍ خبرو ته ادامه ورکړه. مور مو موږ ته دا راښولي چې له خلکو سره نیکي وکړو، د نیکۍ په بدل کې باید له خلکو څه وانخلو. هلک خوشحاله شو، ویې ویل د زړه له تله مننه کوم، او پر خپله لار روان شو. هلک هاروارډ کلی نومېده. کلونه کېدل کور یې پرېښی و، خو په دې موده کې نه یوازې دا چې په جسمي توګه لویېده، په معنوي توګه یې هم زړه او ذهن روښانه کېده. هغه پر خدای پاک کلک باور درلود، پر نیکو او ښو خلکو یې زړه خوږېده او له نیکانو سره یې د زړه له تله مینه لرله. تر دې پیښې مخکې هغه پریکړه کړې وه چې نور به زده کړې پرېږدي، یوازې کار به کوي او خپل ژوند به چلوي. خو اوس خبره برعکس وه. غوښتل یې زده کړه وکړي او د خدای مخلوق ته یې خیر ورسېږي. کلونه وروسته یوه مېرمن په داسې یوه وژونکې ناروغۍ اخته شوه چې هېڅ ځای د درملنې لاره چاره نه وه. مېرمن یې یوه بل لوی ښار ته یوړه او هلته چا د ډېر تکړه ډاکټر ورته ویلي و. نجلۍ په روغتون کې بستري شوه او نرسانو ډاکټر ته احوال ورکړ. شېبه وروسته ډاکټر هاروارډ کلی د ناروغ کوټې ته راننوت. همدا چې پوه شو ناروغ د کوم ښار دی، په زړه کې درزا شوه. د ناروغ څېرې ته یې وکتل، هغه یې وپېژندله. له کوټې ووت، خپل دفتر ته راغی او خدای ته په دعا شو. وی ویل ته په هر څه قادر یې. له خدای سره یې ژمنه وکړه چې تر خپلې وسې به ټول کوښښ د دې ناروغ د ژغورلو لپاره کوي. ډاکټرانو ساعتونه په عملیات خونه کې له ناروغۍ سره مبارزه وکړه. ساعتونه په دې کشمکش تیر شول تر دې چې ډاکټر هاروارډ د ناروغۍ په ختمولو بریالی شو. مېرمن ورځ تر بلې ښه کېده. د ناروغ د رخصتولو وخت را ورسېد. ښځه خوشحاله وه چې جوړه ده، خو دې ته یې زړه څلیکې کولې چې د دې درملنې او عملیاتونو لګښتونه به اوس څنګه ورکوي. پوهېدله چې اوس به ټول عمر د همدې درملنې پورونه پرې کوي. کله چې ناروغ له روغتون وتلو، د لګښتونو بیل یې ورته راوړ. په بیل کې لیکل شوي وو د روغتون ټول لګښتونه د یوې پیالې شیدو په بدل کې ورکړل شول. په درنښت ډاکټر هاروارډ. د ښځې سترګې له اوښکو ډکې شوې. حق حیرانه شوه. هغه ورځ ور په یاد شوه چې ځوانکي هلک په یوه پیاله اوبو پسې د دوی ور ټکولی و. دې د اوبو پر ځای یوه پیاله شیدې ورکړې وې. مېرمنې نور هېڅ هم ونه ویل، یوازې ویې ویل خدایه شکر، خدایه پاکه ډېر شکر چې لا دې هم عشق او لا دې هم مینه د انسانانو په لاسونو او زړونو کې روانه او ژوندۍ ده.